دغه دروند مسؤلیت چې خلافت د رسول دی دا یوازې په د مسلمانانو په امیر کې نه دی، دا هر مسؤل چې دی د نبي وارث بلل کېږي، خلیفه یې بلل کېږي. او یوازې داسې نه دی چې د مسجد امام و، خطیب و، قاضي و، مفتي، دا د نبي نایبین دي. ډاکټر صاحب یې هم نایب دی، د زراعت استاد یې هم نایب دی، د اقتصاد استاد یې هم نایب دی. ځکه د امیر مکلفیت دا دی چې دواړې چارې باندې جمع وي. په دنیوي امورو کې یې د اقتصاد استاد نایب دی، په اخروي امورو کې یې د مسجد امام و، خطیب و، قاضي نایب دی. دا دواړه نایبین دي. نو هر مسؤل، هر استاذ، هر امیر دا احساس وکړي چې زما ډېره مقدسه وظیفه ده، زه نیابت پیغمبري لرم د ځانه سره، زه چې دا څه مخته وړم دا داسې یو ایله کار نه دی، دا د یو مشرف مقام څخه نیابت دی چې ماته سپاره شوی. په دغه روحیه باندې زموږ قدرمن استادان، زموږ قدرمن رئیسان باید د خپلې چارې تنظیم کړي.